السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ سئ. زه میراج الدین شینوار یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو په لټ کې موږ تاسو را رسېدلي د ویډیو ایډیټینګ په دریم درس ته، یعنې موږ تاسو به نن په کین ماسټر باندې خبره کوو چې کین ماسټر کې څنګه موږ تاسو ویډیو ایډیټ کولی شو. په لومړۍ ویډیو کې موږ تاسو پکسل پرو، پکسل لب او همدارنګه ایکس ریکارډر او کین ماسټر ډاونلوډ کولو طریقه ښودلې وه. په دویمه ویډیو کې موږ تاسو ایکس ریکارډر څخه په سکرین څخه ویډیو ریکارډ کول، همدارنګه په پکسل پرو اپلیکیشن کې د تصویر شاته بیک ګراوند ختمول موږ تاسو دا طریقه ښودلې وه. که دواړو د ویډیو تاسو ګورئ نو په ډسکرپشن کې د دواړو ویډیو لینکونه شته. همدارنګه زموږ د چینل پلی لیست ته تاسو لاړ شئ. په پلی لیست کې هم تاسو کتلی شئ چې زموږ ویډیوګانې هلته هم شته د ویډیو ایډیټینګ یا د کین ماسټر مکمل کورس، یعنې په هغې کې هم تاسو هم کتلی شئ چې تېرې دوه ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ تر څو تاسو ترې هر څه زده کړئ. نو دوستانو، نن موږ را رسېدلي چې کین ماسټر کې ویډیو ایډیټ خود موږ تاسو ویډیو ریکارډ کړه، همدارنګه د تصویر شاته ساحه هم ختمه کړه او نن په کین ماسټر باندې خبره ده چې کله تاسو کین ماسټر اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړو، کین ماسټر اپلیکیشن تاسو خلاص کړو، نو تاسو به لومړی دې ځای ته راشئ. نو دوستانو، چې کله تاسو کین ماسټر اپلیکیشن خلاص کړو، تاسو به دلته کلیک وکړئ. ګورستان تاسو به دلته کلیک وکړئ، تاسو به دروخم ګورستان تاسو به په دې ځای کلیک وکړئ. چې کله په دې ځای کې کلیک وکړو، نو دلته تاسو نه د ویډیو سایز غواړئ، په کوم سایز کې تاسو ویډیو ایډیټ کوئ. مثلا موږ یوټیوب ته ویډیو ایډیټ کوو، نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. چې کله په لومړي ځل تاسو دلته کلیک وکړو، نو دلته به موږ تاسو لومړی په میډیا باندې موږ تاسو کلیک وکړو. دلته تاسو میډیا ګورئ، نو دلته موږ تاسو په میډیا باندې موږ تاسو کلیک وکړو. دلته موږ تاسو ته لومړی آپشن راځي بیک ګراوند. نو د ویډیو لپاره موږ تاسو بیک ګراوند انتخاب کړو. دوستانو، د ویډیو لپاره ما بیک ګراوند انتخاب کړه چې ویډیو لپاره زه مثلا سپین بیک ګراوند غواړم، باید سپین بیک ګراوند راشي. ورسته د تاسو ویډیو باندې د بیک ګراوند باندې کلیک کړئ. تاسو څومره غواړئ د بیک ګراوند غځولی شئ، د ویډیو بیک ګراوند څومره تاسو غواړئ. تاسو لاهي وروسته په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ. لاهي وروسته موږ تاسو چې کوم تصویر لومړي ځل په پکسل پرو کې هغه موږ تاسو د شاته بیک ګراوند ختم کړئ، یعنې د موبایل کور، نو تاسو بلته په لایر باندې کلیک وکړئ. لایر دوستان تاسو ته ښکاري، تاسو بلته په لایر باندې کلیک وکړئ او هلته په میډیا باندې تاسو کلیک وکړئ. هغه تصویر چې موږ تاسو ایډیټ کړی ګورئ، دلته کټ اپلیکیشن پر آمد دی. نو کټ فولډر نه بخښنه غواړم، کټ فولډر تاسو بلته کلیک وکړئ. چې کله کلیک کړئ، هغه تصویر چې تاسو هغه بیک ګراوند شاته ختم کړی ګورئ دوستان، تاسو به داسې راوړئ. چې کله دوستان تاسو راوړئ، مثلا دا یوې غاړې ته هم کولی شئ چې هرې غاړې ته تاسو کوئ، تاسو کولی شئ د تصویر، او دلته به لوګو هم ورته راوړو چې کومه لوګو ستاسو وي. ګورئ دلته په لایر باندې کلیک کوم، دلته په میډیا باندې زه کلیک کړم. چې کله په میډیا باندې ما کلیک کړو، مثلا زه د دې لپاره خپله لوګو راوړم چې چېرته زما لوګو وي، هغه لوګو ورته راوړم. خو په الحال تاسو هر تصویر راوړلی شئ. زه یوه لوګو ګورم چې زه لوګو پیدا کړم. بخښنې سره زما لوګو خو نشته، زه به دا پی کې لوګو ورته دلته انتخاب کړم. ګورئ دوستانو، صرف ستاسو ته ویډیو صرف ستاسو ته طریقه درښیم. دلته زه پی کې لوګو ورته انتخابوم تر څو تاسو په پوه شئ، تاسو پرې خپله لوګو دلته انتخاب کړئ. لوګو به تاسو جوړه کړې وي تیاره. لوګو جوړولو طریقه ما ښودلې ده. تاسو څنګه زما چینل ته راشئ، لومړی تاسو ته ښکاري چې څنګه کولی شو موږ تاسو لوګو جوړه کړو، څنګه کولی شو لوګو جوړه کړو. نو ګورئ دوستانو، موږ تاسو دا تصویر هم راواخیسته، موږ تاسو شاته بیک ګراوند هم، موږ تاسو یوه لوګو هم راواخیسته. وروسته موږ تاسو کومه ویډیو موږ تاسو لومړي ځل ریکارډ کړې ده، نو هغه په لایر کې تاسو ته په لایر باندې کلیک وکړئ. چې کله په لایر باندې کلیک په میډیا باندې تاسو کلیک وکړئ. چې په میډیا باندې کله تاسو کلیک وکړئ، ګورئ دلته تاسو ته لیکلي چې سکرین کاپټر، ګورئ دلته به تاسو هغه ویډیو تاسو په سکرین په واسطه ریکارډ کړی دی هغه به تاسو راواخلئ. چې کله هغه ویډیو تاسو راواخلئ، ګوره دوستانو ویډیو به تاسو راواخلئ. چې کله ویډیو راواخلئ، ګوره دوستانو دا ویډیو به داسې راوړئ. ګوره دوستانو چې څه رقم تاسو جوړولی شئ. ګوره دوستانو دا ویډیو به تاسو دلته د سایز ډېرولی او کمولی هم شئ. ګوره دوستانو، د موبایل په منځ کې چې دی، ګوره د موبایل په منځ کې ګوره دوستانو تاسو لیدلی شئ. ګورئ د موبایل په منځ کې ویډیو جوړه شوه. له وروسته چې کله موږ تاسو خو ویډیو جوړه کړه، د ویډیو لپاره موږ تاسو غواړو چې یو لیکنه مثلا داسې ځي او راځي به یو لیکنه به ځي او راځي. نو دلته به تاسو په لایر باندې کلیک وکړئ. چې کله په لایر باندې کلیک وکړو، ګوره دلته افیکس کې په دا موږ تاسو دلته دا دویم آپشن افیکس دا څه لپاره کارول کېږي. که موږ تاسو مثلا یوه ویډیو سکرین کې ریکارډ کړه، موږ هر یو ویډیو موږ تاسو ریکارډ کړه، هغه موږ تاسو دلته ایډیټ کړو. موږ تاسو غواړو چې د دې ویډیو کې یو ځای مثلا یو لیکنه ده، یو نمبر دی، یو څه دي، دا دي چې دی د مثلا مینوال ته ښکاره نه شي.
دلته به تاسو فکس باندې کلیک کړئ. ګوره تاسو دلته تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو هغه یو ورته انتخاب کړئ. ګوره چې تاسو انتخاب کړئ، ګوره تاسو دلته دې باندې کلیک وکړئ. ګوره تاسو دې باندې کلیک کړئ، ګوره دوستان دا سپین نشان وي دلته ویډیو مې تاسو دلته راولئ. چې کله تاسو دلته راګورئ دوستانو دغه کومه لیکنه چې ویډیو کې دننه ده، دا ویډیو چې ده د ویډیو کې کومه لیکنه چې دا مینوال ته نه ښکاري، نوره ویډیو به ورته ښکاري. خو دا کومه لیکنه چې موږ تاسو دلته انتخاب کړئ، یعنې که موږ تاسو دا سبسکرایب بټن وګورو یا بل زما نوم یا بل څه نمبر هر څه چې وي، یعنې تاسو په ویډیو کې دننه پټولی شئ. یعنې ویډیو کې به هسې برګ برګ به ښکاري، معلومه کېږي چې دا څه لیکل شوي دي. نو انشاءالله په نن ویډیو کې همدومره درس بس دی. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته نوره طریقه هم در وښیم. یعنې که دومره ویډیو تاسو جوړ کړه وروسته تاسو به دلته کلیک وکړئ، دلته تاسو ویډیو هم ثبتولی شئ ګیلرۍ ته، نو ویډیو هم ثبتولی شئ. نن ورځې همدومره درس بس دی. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته نوره طریقه هم در وښیم.